السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. قاری صاحب محترم دی، زمونږ د خپل خلک چې کوم دی زما خو یو څو کسانو سره چې کوم دی جاخم راغله وایي چې خامنه‌ای چې کوم دی شهید شو، دا چې کوم دی د کربلا میدان دی، دا پلانګیر ډنګ دی. زه ورته وایم ګوره داسې کار دی چې څنګه چې هغه ټرمپ دی، څنګه چې نتنیاهو دی، دغسې هم دا رقم دی. ګوریا اول خو دغه اړه باندې زه تاسو ته یو وضاحتي خبره درکړم. موږ نه د چا په مرګ خوشحالي کوو او نه له چا سره له مرګ نه وروسته کار لرو، لیکن د مرګ په وخت کې چې د هر چا یو څوک مسیر وي، د مسلمان دپاره دا په کار نه ده چې په حساسو شیبو کې په هغه سختو حالاتو کې په یو چا پسې خبرې وکړلی سي. دا اسلام موږ ته اجازت نه راکوي، دین راته اجازت نه راکوي. له اسلام نه را دې خواته دا سړی د یو چا مسیر و، دا سړی د چا په مسیرانو کې راځي، یو څوک پسې روان ول. ولې رب العالمین جل وعلا موږ ته وایي چې تاسو د بل د مسیرانو توهین او سپکاوی مه کوئ تر څو د تاسو د مسیرانو توهین او سپکاوی ونیسي. په دې خبره پوهېږئ؟ بالکل. بیا کله وخت کې چې اور بل سي، د اور په بلېدلو باندې پټرول مه تویه. متاسفانه چې موږ د ډېرو خلکو عادت داسې جوړ شوی دی نن په اور باندې پټرول تویسي نور پسې تازه سي. اگر که د مسلمانانو په منځ کې نفرت وي، که د مسلمانانو په منځ کې دا خو د مسلمانانو خواته، لیکن د دوی خواته خو زه تاسو ته دا د ټولو مؤمنانو وینې یو دي، د مؤمنانو د مسلمانانو وینې یو دي. موږ په دې وخت کې په دې شیانو باندې نه غږیږو، نه خوند راکوي او نه ضرورت شته ورته. لیکن زه به تاسو ته یو خبره وکړم، د هر ځای کې چې مؤمن مسلمان وي، د دې له بل مؤمن مسلمان سره وینه ګډه ده. تاسو خیال وکړئ 50 لکه مسلمانان په سوریه کې د اهل سنت والجماعت شهیدان سول په تیرو 15 کلونو کې. استغفر الله. 50 لکه اهل سنت والجماعت. دا به موږ څنګه هیروو؟ فلکونو اهل سنت والجماعت په عراق کې شهیدان سول. دا به موږ څنګه هیروو؟ دا چا شهیدان کړل؟ او دا سب دي، دا په هر چا پسې سب دي. داسې لبنان، یمن، نور عربي هیوادونه دا ملیشیات چې جوړ کړي وو، دا نور شیان چې جوړ کړي وو. تاسې د افغانستان معاصر تاریخ وګورئ چې دوی څه کردار پکې کړی وو. دا تاریخ مه هېروئ، مسلمانانو ته وایم. خو موږ د چا په مرګ خوشحالي نه کوو، دین او شریعت مو اجازت نه راکوي. لیکن کله چې رب العالمین جل وعلا یو څوک په خپله سزا باندې ورسوي، داسې خو د غم په غزه کې مړ کېږي اسرائیل، هغه د ثواب دپاره ځي هلته وایي دا د موږ د یهودو قبله و بیت المقدس، موږ دلته تر هر چا ښه شهیدان یو مړه کېږي. عتیبه نو اوس دلته خلک وایي چې ولاد اسرائیل هلته مردار سوي دي، شهیدان سوي دي. شهادت مرتبه دا قرآن او دین او اسلام دا واضحه کړي ده. الحمدلله څوک وي او چاته الله ورکوي. لیکن په دغه حساسو حالاتو کې، په حساسو شیبو کې په داسې شیانو باندې خبرې کول دا د بیعقلو انسانانو عادت وي. صحیح ده؟ الله مملس، خدای مملس. راځئ په خیر. د ټولو کسانو به دغه پوښتنې ته همدا جواب کافي که عقلمند دي نو پوه به سي. یو بله خبره به م درته وکړم بابل جان. کله ما هغه تاریخ نه هېرېږي کله چې صدام شهید شو د امریکایانو له خوا نه، نو دوی ډولونه راخیستلي وو، ډولونه یې وهل. ما نه هېرېږي، یاد یې موږ ورته وایو چې تاسې هم لږ وروسته وړاندې ګورو. یا صدام خو اوس هم چې تاسې ننوځئ دا ویډیوګانې پیدا کړي، ډېر شیان به پیدا کړي. دغه حرس دغه د دوی یو ډله ده په دغه کې، حرس ثوري ورته وایي د ایران په پوج کې. داسې کله په سوریه کې عملیات کول په اهل سنت والجماعت باندې به ژوندي په خاورو کې خښول، ورته ویل به یې وایي چې لا اله الا بشار الاسد. استغفر الله.
ژوندي به په خاورو کې ښخ کړل ژوندي به یې په خاورو کې ښخ کړل. بشار الاسد څه معنی ده قاري صاحب؟ بشار الاسد دغه وخت کې دا یو لوی د سوریې لوی کافر باچا او دا اوس یې تښتېدلی دی وروسته. اسد پلارو علوي دا نصيري شیعي او دی خپل ډېر لوی خبيث دي څو لکه اهل سنت والجماعت علماء داسې ماشين ورته جوړ کړي. تاسو نن زه ورته ویل کی سجن دي سیدنیا په نامه باندې سیدنیا ورته ویل کی و دې سجن کې داسې ماشينان ورته جوړ کړي او اهل سنت والجماعت ته یعنی بسته انسان به ورغورځار کړل دومره غوښه به راوېستل چې دومره تاسو خیال کړي یو ماشين راځي دا وسپنې داسې تختکۍ سره ده خارج کا بالکل همدغه شکل به او سیدنا جیل او همدغه جیل تاسو داسې به انسان به الله اکبر داسې سجنونه یې جوړ کړي او الله اکبر لا اله الا او خاص اهل سنت والجماعت دي او دا اوس ګوري یو نیم کال 2 کال تقریبا قریب دي اهل سنت والجماعت واکمنان دي په سوریه کې خپل ژوند کوي خپل ژوندۍ کوي د چاته د سترګې په چپم نه ورته ګوري بلکې لا دي اهل سنت والجماعت څنګه حفاظت او ساتنه کوي د دوی هم دغه سکی. تاسو دا اوس ګوري په افغانستان کې الحمدلله اسلامي نظام د الله دی قائم او دائم ولري رب العالمین جل وعلا دي له داخلي او خارجي دښمنانو د دوی حفاظت او ساتنه وکړي. امين. اله العالمین دي خارجي او داخلي دښمنان تباہ او برباد او ذلیل او رسوا او شرمنده کړي. تاسو اوس ګوري الحمدلله د ډیر ټولو خلکو په یو قسم باندې حفاظت او ساتنه کوي. لیکن کله چې دوی وختو د رفسنجاني وخت د ریاض کړیا د اهل سنت له خزو یې سینې پرې کړلې په دې میخو په تندیو کې میخونه ورټکوله. دا تاریخ مه هېروئ و قربانه الله اکبر. دغه افغان صاحب نه پوښتنه وکړي د عمر جانم لوی ده د بابا عبدالرحمن صاحب هم لوی ده یا دا تاسو دلته چې لوی خلق یاست تاسو فکر وکړي یعنی د اهل سنت والجماعت رقص مرده به ور باندې کول او بالکل قاری صاحب سر به ترکټ ک ګرمي وبو په واچول هغه نیغ دی غلیده تاسو هغه تاریخ خو موږ داسې عمل نه دوی سره نه ده کړی خو دوی ته سیدانونه موقع په یو ځای کې پلاس باندې ورسي په خدای قسم هغه پیری بدر سره کوي لکه یزید چې په د یزید په حکومت کې صلاح حسین علیه السلام سره په کربلا اصلا یزیدیان دوی دي بالکل قاری صاحب تاسو دې محتوی وای تاسو یزیدیان یاست حقیقت کې دوی یزیدیان دي تاسو د سوریه د لبنان د عراق د لیبیا د یمن د افغانستان دغه تاریخ تاسو خپل بدرک درته معلوم یو چا لیکلی وای سعودي کې څو رب دې حفاظت او ساتنه وکړي امين يا رب العالمين حفاظت وکړي اله العالمین دی هغه څوک په دنیا او آخرت کې ذلیل او رسوا او شرمنده کې چې رسول الله وطن ته په سپک سترګو ګوري دی وحي مرکز ته دی رسول الله حرمین او شریفین ته په بد نظر ګوري اله العالمین دی په داسې عذابونو اخته کړي په دنیا او آخرت کې چې بیا بل څوک دغه څه چلونه کړي. امين. راځي په خیر مهرباني دا مې هغه یو کس راغلی یو خبره یې وکړه نو په داسې حالاتو کې زه ټولو مسلمانانو ته وایم د چا توهین به نه کوئ نه مو دین اجازت راکوي نه مو اسلام اجازت راکوي خپل کار دی کوي. صحیح ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب یو تپوس مې کول مطلب دا نن سبا چې کوم حالات دغه پکې نه ډسکس کوم خو لکه دا اسرائیل چې دی هغوی مین پلانینګ دا دی چې موږ به ګریټر اسرائیل جوړو. صحیح ده. هغوی کې به ګریټر افغانستان جوړو ښه دې الله بندګانو ګوري دا د موږ د دین خبرونی داسې ځای ته موړي چې سبب یې د تاسو په منځ کې نفرت پیدا وي د مسلمانانو په منځ کې. اوس زه په ګریټ میرټ څه کار درلرم دا بعض انسانان ماته په دې سترګه ګوري چې دا قاری صاحب دغه د شیعو په مذهب کې پوره معلومات لري کتابونه ورته معلوم دي نو دوی دا فکر کوي چې قاری صاحب په دې ټولو شیانو دغه سي مهارت لري. نه کوم سیاسي راهبر یم نه کوم سیاسي لیډر یم نه کوم د دنیا حالات سو سبب بل ملک له بل ملک سره لګیږي بل ورځ بل ملک له بل ملک سره لګیږي دی الله بندگان هغه سیاسي کسان چې هغه په سیاست پوهیږي او هغه په سیاست کې دین نه خرڅوي هغه په سیاست کې اسلام نه خرڅوي هغه په سیاست کې ضد نه کوي هغه په سیاست کې د مسلمانانو توهین او سپکاوی نه کوي داسې سیاسي بحثونه چې څوک کوي هغه وڅاریه چې په حقیقت مسترګي در خلاصي کی زه خو د دنیا په حالاتو دی الله بندگانو زه ټول ورځ شیو په کتابونو کې مطالعه کوم په خپل کتابونو کې مطالعه کوم زه باطل ابنانه بعد په نورو شیانو کې ګرځم را ګرځم
نو د الله بندگانو نه د دنیا حالات ما ته معلومیږي، نه د دنیا په حالاتو خبر یم او نه په دې شیانو باندې سر ګرځوم. لیکن تاسو ته وایم تاسو که رښتیا له دغه سیاسي بحثونو سره محبت درکوي یا سیاسي خپرونې غواړئ وګورئ، هغسې سیاسي کسان وګورئ چې په سیاست پوهېږي چې هغه دین تر سیاست نه قربانوي. السلام علیکم قاری صاحب. هغه دین په سیاست نه قربانوي. هر سیاست مدار چې دین قربان کړل تر سیاست، ملک مخکې کړل تر سیاست، دا لکه شیطان په داسر باندې ولي. په څه شي؟ په داسر باندې. هر وخت کې سیاست مداران وي، هر څوک چې وي په دین یې پیژني، په دین یې پیژني چې دا د دین سړی ده، دا له ویریدونکی سړی ده، دا له قرآن او له پیغمبر او له اسلام نه هیڅ شی بل نه مخکې کوي. خبره یې اوره، خبره یې پیژنه او خبرې ته غوږ نیسه. او که داسې نو په دیوانې ولا په توپې ولا اوس به یو بل راځي بیا به راته وایي چې د اسرائیلو په قصه خبرې وکړه، بل به راته وایي د فلاني ملک په خبرو. د الله بندګان دا د پیغمبر علیه السلام د صحابه و دفاع ته مې پرېږدي، که مې نه پرېږدي په خدای قسم که میډیا ته بیا راځم. دا د دین دفاع ته تاسو نور دفاعګانې کوئ. ما درته ویلي چې ولې دا دفاع کوئ؟ هر څوک لګیا ده د یو څو د بل څه دفاع کوي. ما پرېږدي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع ما ته تر ټولې دنیا راته مهمه ده، په خدای قسم. تر پلار مې راته مهمه ده، تر مور مې راته مهمه، تر اولاد مې راته مهمه ده. اتې سر ولې نه خلاصوئ؟ پرېمږدئ دې کارت د رب دپاره درته مې پرېمږدي. صحیح ده؟ خبره مو سر خلاص ول که نه ده خلاص؟ محترم ان شاء الله بیا شم. ما دغه مورچې ته پرېږدئ، ته بله مورچه راټینګه کړه، د دین دفاع پکې وکړه، د قرآن او د اسلام دفاع پکې وکړه. که یې کولی شي، که یې نسې کولی نو بیا هغه لاړ شي، هغه سپي مو پرېمینځئ. ښه راځئ په خیر، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ خیرونه امن دی؟ کور کلي کې خیر دی؟ آغا صاحب یې اسد یم جی، مسلمان یم، د خیره سنی یم. زما پوښتنه دا وه چې دا دوستانو پوښتنې ته یې وله زما مخکې مو درته ویل، زه نه پوهېږم چې په دې پښتو دا خلق نه پوهېږي او که په څه شي باندې نه پوهېږي. په پښتو باندې پوهېږي. هغه غصیبانو ته مو پرون راته ویلي چې موږ روایتونه راوړو، کتابونه راوړو، هغو ته یې وله زه انتظار وي. بیا د تاسې پوښتنې درته جوابوو، د تاسې پوښتنې بیا درته جوابوو انشاءالله. ښه راځئ په خیر. اچھا مهرباني. مایک کولو کسه ده. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مولانا صاحب محترم، یو تپوس مو کوو. ما وایي چې دا ایران او دا کوم جنګ چې روان دی اسرائیل او امریکې، نو دې کې چې کوم د دوی د مشر استغفر الله ور شو درې کور سره کار څه ضرورت نشته، زه پوهېږم په سیستم دی. هغه وسه دوی اوس نه پوهېږم نسواري نه ده کړی په څه بلا باندې. د ما دا شاته ټانګ ولاړ ده که تیاره ده؟ دلته تاسې وګورئ کتابونه دي. دا پیاوړی کاری صاحب الله بند ایو راته لیکلي مولانا فضل الرحمن صاحب، الله دې حفاظت وکړي. دا دې تا جواب. او سربیره پر دې سیاسي اختلاف دا بیله خبره ده، فکری اختلاف بیله خبره ده، هر څوک له چا سره لري. اما د تاسو په هغه مرض اوس زه به بل څه نه کوم، فلانی سړی څنګه ده، فلانی سړی څنګه ده، فلانی سړی څنګه ده، فلانی سړی څنګه ده. ابل بوس راځي وای عمران خان څنګه ده، الله دې صحت ورکړي، الله دې له جیل راخوشي کړي. ابل برازي پوتین څنګه سړی ده، ابل برازي بایدن څنګه. او خدای مو بي خو بنیادونه بس. زه نه پوهېږم چې په څوړ مخلوق سره مو سر ده چې نه په پښتو سر در سره خلاصوي، نه په لا اله الا الله محمد رسول الله. فاتې نور ګوري قصه در کنټرول کړی په دا سار سر یتي والا او ما ته زنجیران نور ما سره نه صدر و ملي ګل تاسو ته اسنه قاری صاحب څوک درته وایي چې فرعون څنګه سړی بس بیغمه سقالش. دا د فرعون و یو قصه درته وکړم. یو عرب عالم ده دې قصه کوله. دا فرعون سره رايات سوال. دا د مون خلقم ډیر داسې فکر لري. دا د فرعون ذکر خو قرآن کې بیخي ډیر راغلی ده، نوم یې راغلی ځکه موسی علیه السلام مقابله سره فرعون سره راغلی. دا د ټول ژوند د په قرآن کې قصص راغلي دي. سورة البقره که ګورې، که سورة القصص ګورې، که سورة نور سورتونه ګورې د قصه، سورة الانبیاء ګورې د قصه پکې راغلي. نو وایم ما بعد د جميع
خطبه ویل د فرعون قصه ډیره راتره د موسی علیه السلام سره، نو دا به مې ویل فرعون خو مصری ده کنه د مصر، او دا فرعون قبیله د په مصر کې د یاد وساتیا ګوري دا سنې چې کله وخت په عربي کې فرعونانو ته کنځل وکړي مصریان به مداخله در باندې وشکي اوس مسلمانان دي خو په قبیله باندې فرعون سره ګړي نه لیکس مایک دی بند په دې وخت کې وایي خطبي سمې ویل یو مصری را تراغل چې یا شیخ اتق الله له خدای وډاریږه كل جمعه فرعون دغه څه وکړل هغه څه وکړل دغه د ابو جهل خو دې سو دیو په دې کې ولې یو څه نه وایي نو نن زمانه کې د خلکو په غوم خو بدیږي وای بل جمعه مې ویل د فرعون او د ابو جهل خبره مې راواخې سره د سیرت او د هجرت د ظلم وای د خطبه په منځ کې وای لاس راته دغه سويسيني دغه سويسي کار وکړو د خطبه په منځ کې وای شیخ دغه سي خپل ابو جهل د مرانیس نو وس کوس موږ دی یو ملک په فرعون په سره ولګي بل په مخ کې ولاړ بل په مخ کې ولاړ د دین خبرونه بیا نه پاتې کیږي بیا والله که تاسو هم طاقت را سره وکړي د ما بیا داسې خلوده کمی شروع وکړله بیا یو ملاکره نه خلاصي بیا د ټولو فرعونیان درته مخ کې درته راولم بیا به خو نه بدوي په دا قاضي صاحب دا خو د قاضي صاحب مته دغه ته مخ دي خبرې ته مته یاروي ګوره دلته پریدي دا یو خبره مې مخ کې درته وکړله پرې مې دی خو خدای قسم هغه فرعون او ابو جهل مخ کې مړ شوي دي تللي دي په دې نن زمانه کې داسې ابو جهل او فرعونیان لرو موږ په خپل ملکونو کې چې هغه ابو جهل او فرعون شرمولي دي په خدای قسم ها امدانن چیرې خو بیرته ځي خبر رانه بیا قصه ګوري سمي کنټرول ها الکس مهرباني او بل مولوی محمد یاسر خو هم پیژنئ زه یو پوښتنه لرم آیا تاسو ویلی شئ چې د پاکستان په فوج باندې جهاد روا دی یا نه ورته کړه سوس نه پرېښی به دی دی په کلیسا کې ناست او ته د جهاد خبرې کوي ناست د کلیسا په دروازه کې ده جهاد خو بریتور خلک کوي لا اله دوی پرې منځونکي ګوره او جهاد ګوره لا اله السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ خبر د مطلب بجلیګر څخه را کوم استغفر مولوی صاحب دغه موضوع د چې د موضوع چې موږ پوه شو بخیر اوس راوړو د ډبل ټیپ وکړه موضوع ډبل ټیپ دې سه جواب د ډبل ټیپ وکړه هلته د یو میلو سکرین پوره کړه دای د چین لغلوی په هنتون نه فارغ سوی وو نو ډیګریانی لري نو دلته راغلی دا وای موضوع څه شي ده دای اوس لکه د ټیک ټاک رمباړیزینو دغه مفسدین او منافقین سی اوس په ټیک ټاک کې مخته اسرائیل لمن زوړی نو دای اوس نه پېنس لکم پانتون غری فارغ سوی وو مهرباني وکړه دا که څوک ده السلام علیکم مولانا صاحب وعلیکم السلام مولانا صاحب د ما پښتنه دا وکنه اوس د تراویح کوم لس رکعاته نو دا سوال مې کوم څه جواب ده ښه ان شاء الله چې کله اختر راسي بیا به ان شاء الله د دې جواب درکم ښه د اختر په ورځ باندې تر اوسه شرمېږي نه تر اوسه د اسلام کې د تراویح په مسأله باندې نه خبر او که په دې پسې ګرځېږي چې منیر شاکر خو دین خلاص کړو چې وزله د لسونه مو څوک خلاص کی په دې پسې ګرځي په څه پسې ګرځي د لسونه مو څوک خلاص کی شرمېږي نه د عبادت میاسه د دې مې په د روزې نه مخکې سره روانم تر دې اوسه پورې مې دا خبرې درته کولې فضیلت مې درته بیانولې د میاسه د عبادت د تقوا لاس کوي چې څومره لرب غواړي چې درنه راضي سي دومره عبادت هم کوه دومره د الله شکر هم ادا کړه څومره چې رب نعمتونه در باندې کړي دي د غمره د رب جل وعلا په عبادت کې ځان ستړی کړه ښه راځي